14مه برخه. د ځان لپاره ایډیال وټاکئ. کله چې تاسو د یو مشر دنده پر مخ وړئ، ټول خلک ستاسو کړو وړو ته متوجه کیږي. ستاسو چلند د سازمان د ټولو غړو استازیتوب کوي. په سازمان کې تاسو د یو ایډیال حیثیت لرئ او نور ټول خلک له تاسو پیروي کوي. البرټ شوایټرز وایي، که تاسو په یوه ښوونځي کې تدریس کوئ، باید د زده کوونکو لپاره یو ایډیال وګرځئ. دا ځکه چې هغوی پرته له تاسو بل څه نشي زده کولی. ګولډ سمیټ د نړۍ یو له مشهورو اجرایوي مدیرانو څخه دی. د په خپل کار سره دا وښوده چې د یو مشر چلند د سازمان پر نورو غړو څومره اغېز لرلی سي. دلته څو داسې ځانګړنې راوړل سوي دي چې خلک یې په خپلو مشرانو کې تر لیدو وروسته د ځان لپاره ایډیال ټاکي. اول، درغلي مه کوئ، درواغ مه وایاست او له خپل موقف څخه ناسمه ګټه مه اخلئ. کله چې مشرۍ ته ورسېداست او بشپړ واک مو ترلاسه کړ، هیڅکله دا هڅه مه کوئ چې د نورو کمزوري ټکي راوسپړئ او وروسته پرې سختې نیوکې وکړئ. د نیوکو پر ځای اړینه ده د یو مشر ځانګړنې او خصوصیات په ځان کې وروزئ او د نورو لپاره یو ایډیال وګرځئ. خپل مسؤلیت وپېژنئ. که تاسو مسؤلیت ونه پېژنئ، کارکوونکي مو هم تاسو ته په کتو نه غواړي د سازمان د پرمختګ لپاره ګامونه اوچت کړي. کله چې یو مشر په سازمان کې د درغلیز فرهنګ بنسټ کېږدي، دغه ناوړه فرهنګ د سازمان ټولو برخو ته انعکاس کوي. بالاخره د انرون کمپنۍ په څېر د عمل د سازمان د بدنامۍ او بربادۍ لامل ګرځي. یوه اصطلاح ده چې وایي کار بنسټیزې بڼې لري. معنا دا چې د هر کار په پیل کې ورو ګام اوچت کړئ، ځکه چې وروسته ښې پایلې لرلی سي. که مو شخصیت د رښتینولۍ ښکارندوی ونه اوسي، داسې تخم به مو شنلی وي چې کمپنۍ به مو د بربادۍ او ورانۍ سره مخ کړي. خو که خپل شخصیت او عزت په خطر کې نه اچوئ، داسې تخم وشیندئ چې د کمپنۍ کارکوونکي مو هر ځای د صداقت یادونه وکړي او د ځانونو لپاره مو ایډیال وټاکي. دوهم، مثبت فکر وکړئ. معمولا مشران مثبت او ښه فکر لري. دوی د خپل ځان او کمپنۍ په اړه د ځواکمنۍ احساس کوي او هیڅکله نه پرېږدي چې ستونزې د دوی د پرمختګ مخه ونیسي. مثبت فکر کولی سي د سختیو په حل کې د سړي سره مرسته وکړي. له خلکو وغواړئ چې ستاسو له مثبت فکر څخه تقلید وکړي، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې کولی سي له هغو سره د ستونزو په کابو کولو کې مرسته وکړي. کله چې خلک د ستونزو پر وړاندې ستاسو مبارزه وویني، هغوی هم هڅول کیږي چې له ستونزو سره په ورته عمل لاس پورې کړي. مثبت فکر وکړئ. دا کتاب د پنسلوانیا د پوهنتون د پروفیسر مارتین سلیګمن دی چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر خرڅ شوی دی. د 350,000 کسانو سره مرکې وکړې او دې پایلې ته ورسېد چې بریالي کسان تل مثبت فکر لري. د په ډاګه کړه چې تر هر څه وړاندې باید مثبت فکر وسی. مثبت فکر له تاسو سره مرسته کوي څو په هغو شیانو تمرکز وکړئ چې د سرته رسولو وړتیا لري او ښه شرایط ځان ته پرې برابرولی سئ، نه په هغو شیانو چې پخوا تیر سوي وي. که د تیر په لټه کې اوسئ، نه یوازې چې له پرمختګه به پاته سئ، بلکې له سختو نورو خنډونو سره به هم مخ سئ. حتی که شک هم لرئ، له نورو خلکو یې پټ کړئ، په ځانګړې توګه له هغو کسانو چې په تاسو حساب کوي. ښه مشران هیڅکله نه پرېږدي کارکوونکي یې شک او یا هم شکمنې خبرې وکړي، ځکه دا نه یوازې د دوی روحیې ته زیان رسوي، بلکې له کارکوونکو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا تاسو په اوسنیو شرایطو کې د مشرۍ وړ یاست؟ که مو د مشرۍ دنده تر پوښتنې لاندې راغله، ډاډمن اوسئ چې د نورو خلکو باور له لاسه ورکوئ او د خلکو ترمنځ د یوه ناکام مشر په توګه معرفي کیږئ. نو اوس څرګنده سوه چې په مشرۍ کې د ایډیال ټاکل څومره ارزښت لري. درېیم، د نورو سره ښه چلند وکړئ. د مثبت فکر یوه لار د نورو خلکو سره ښه چلند کول دي. خلک پوهیږي چې تاسو له خپلو همکارانو، سیالانو، پیرودونکو، د سازمان د شریکانو او نورو خلکو سره څه ډول چلند کوئ. هغوی ستاسو چلند د ځان لپاره ایډیال ټاکي او د هغه پیروي کوي. مدیران پوهیږي چې که د پیرودونکو سره ناوړه چلند وکړي، د کمپنۍ نور کارکوونکي به هم په ورته عمل لاس پورې کوي. همدارنګه دوی پوهیږي چې که د نورو څانګو د مدیرانو درناوی ونه کړي، هغوی به هم له هغو کسانو سره چې تر لاس لاندې یې کار کوي ورته عمل وکړي. بالاخره دا د دې لامل کیږي چې کمپنۍ بدنامه سي او د کار خلک له کمپنۍ څخه ووځي. کله چې مدیران د خپلو لوړپوړو چارواکو پیروي وکړي، د دوی دا کار د دې لامل ګرځي
چې پیاوړي کسان را جذب او هغوی هم د نورو خلکو سره ورته چلند وکړي. بیا نو اړینه نه ده چې رښتیني شریکان خپلو مدیرانو ته خبرداری ورکړي چې د کمپنۍ په بریا کې دې ورسره مرسته وکړي، بلکې همدغه خلک کولی شي د خپلو مدیرانو سره د ستونزو په کابو کولو کې ملتیا وکړي. ستاسو مثبت او منفي چلند کولی شي مستقیما ستاسو پر ټیم، کمپنۍ او سازمان اغیز ولري. د یوه مشر په توګه دا ستاسو دنده ده چې په کمپنۍ کې د ورورولۍ، خواخوږۍ او همدلۍ فضا رامنځته کړئ. 4. په دنده کې د ښو عادتونو تقلید وکړئ. بل مهم ایډیال په دنده کې د عادتونو تقلید دی. ښه مشران ډېر سخت کار کوي. دوی په ساعتونو وخت کار ته ځانګړی کوي. دا کار په نورو خلکو هم اغیز کوي او د دې لامل کېږي چې په ورته عمل لاس پورې کړي. هغه مشران چې له خپل موقف څخه سوء استفاده کوي، ناوخته کار ته ځي، وختي له کاره ځي او زیاتره وخت له نورو مدیرانو سره په بې ځایه خبرو اترو تېروي، د دوی دا عمل د دې لامل کېږي چې سازمان د سختو ننګونو سره مخ شي. مشران د یوې کمپنۍ تر ټولو مهم غړي شمیرل کېږي. دوی تل هڅه کوي په عمل او چلند کې د نورو لپاره ښه ایډیال وګرځي. مشران پوهیږي چې ټول کارکوونکي دوی ویني او دوی هم د هغوی له کړنو خبر دي. هیڅ بد سرتیری د ښه قومندان د لوري نه روزل کېږي. په همدې اساس ډېره اړینه ده چې دا پوښتنه له خپله ځانه وپوښتئ: که ټول زما په څېر چلند وکړي، کمپنۍ به مې څومره پرمختګ وکړي؟